علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو په نوښار کې د خپل خاوند ظالم راپاڅېدل او خپله ځوانه ښځه ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو دا ښځه یې ولې قتل کړه؟ اخر کومه ګناه یې کړې وه چې دومره ظلم او زیاتۍ د خاوند وکړو چې خپله ښځه یې قتل کړه؟ دوستانو که تاسو چرې د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ او د خاوند خبرې اورئ چې خاوند ظالم دومره ظلم ولې وکړو، نو دوستانو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا د دو خاوند ظالم دومره ظلم ولې وکړو. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نه ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو په نوښار کې خاوند ظالم راپاڅېدل او خپله ښځه ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو دا ویل کیږي چې خاوند یې ویل چې زما سره د ښځې نالګي وه او زما سره یې ژوند نه تیریدو، او دوستانو دا ویل کیږي چې ښځې به مال بار بار پیغورونه راکول چې ته زما جوګیدار نه او زه د تا سره ژوند نشم تیرول. دوستانو خاوند وی چې زه تنګ شوم، ما نور ژوند نه تیریدل غوښتل له دې ښځې سره، ځکه چې د به مارله هر ټیم باندې د خلکو په مخ کې داسې خبرې کولې چې هغه د کیدلو او د برداشت کیدلو نه دي. نو د دې په وجه باندې زه اخیر تنګ شولم او ما دا کار وکړو چې دا ما قتل کړه. حالانکه د دې وروڼو ته ما هم ویلي وو چې دا خور مو سمه کوي، خو چونکې د هغې نه سموله نو د هغې نه بعد ما دا کار وکړو چې ما خپله ښځه قتل کړه او زه اوس ډېر زیات شپېمانه یم. دوستانو دا د خاوند خبرې وي. دوستانو خاوند ظالم دومره ظلم وکړو چې خپله ځوانه ښځه ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکریه، د الله په امان.